أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما او کتاسو یریږي د خلافو په میان د ښځې او د خاوند کې فبعثو حکما مقرر کې فیصله کوونکې من اهله د اهلو د سړي نه وحکما من اهلها فیصله کوونکې د اهلو د ښځې نه یرید اصلاحا کغواړي جوړ جاړه یوفق الله بینهما نو جوړخ با الله پیدا کی پمیند دوی کې ان الله کان علیما خبیرا یقینا الله دې پوهیدون کې خبيرا خبردار په دې آیت کې یو بل حکم او هغه بیانې چې کله د خزي او د خاون ترمنځ په پټه باندې جګړه هغه حل نشوه نو وسبا یو فیصله کون کې د خپلوانو د سړی نه بای او یو فیصله کون کې با د خپلوانو د ښځې نه د خاون خبرې هغه به مو اوري د زنانا خبره هغه به مو اوري او بیا به د دواړو په میانس کې فیصله هغه به وکړي علماء یو د خپلواني ولې ذکر کړه خپلواني له دیو جن ذکر کړه چې د زنانا چې کوم خپلوان دي هغه د هغې په حالاتو باندې خبر دي د سړي چې کوم خپلوان دي هغه د سړي په حالاتو باندې خبر دي چې دا نقصان د چا دی او د څه نه دا نقصان هغه جوړ شوی دی کله چې خپلوان د دې خزم نه یو خپلوان د سړیم نه یو نو بیا نور کسانم فیصله کول کی هغه مقرر کول شي بیا علامه ابن کثیر رحمه الله ویو چې دا دواړه فیصله کوونکو ته د ښځې او د خاوند د جدا کولو حق شته او که نشته دی نو علامه ابن کثیر ویا چې د ښځې او د خاوند یو ځای کول او د جدا کولو حق هغه شته زکا دی دوارو تا اللہ حکمین ویلی قاضیان آغی ورطا ویلی او قاضی تا حق دیو زی کولو او حق د جدا کولو آغا ورطشتا او دا دوارو چی دی نو دا وکیلان ندی لکه دوی ته حکمین ویلی فیصله کون کی هغه ورته ویلی
نو دا حق هغه ورته شته. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دوی صرف د اصلاح او اختیار هغه لري، دوی گواهان او وکیلان دي، نو دوی د دې دواړو د جدا کولو اختیار نه لري بغیر د رضا د خاوند نه. چې د خاوند رضا وي نو فیصله کولی شي، که نه نو نشي کولی. بیا دلته د آیت کې الله رب العزت ذکر کړو یو طرفی ذکر کو چې کله فیصله کوونکو اراده د اصلاح وي نو الله رب العزت با د ښځې او د خاوند ترمنځ جوړښت هغه براولي او بل طرفو هغه ذکر نه کو. وی دا ځکه چې اکثر جوړښت هغه راځي نو دا هغه یو ځای کولو خبره ذکر کړه او د جدا کولو خبره هغه ذکر نه کړه. موافقت راځي او چې کله بیا موافقت رانغی نو بیا د سړي خوښه ده که طلاق ورله ورکوي نو طلاق دې ورکړي. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا او که تاسو یریږئ د خلافو په میان د ښځې او د خاوند کې. دا خطاب د ښځې او خاوندانو اولیاءو ته دی. یو قول دا دی یا نور حاکمانو عمراو ته دی فبعثوا حکما من اهله مقرر کې فیصله کوونکې د اهلو د سړي نه. فبعثوا د بعث نه مراد لېږله او مقررول دی. حکما من اهله فیصله کوونکې د اهل د سړي نه. خو داسې فیصله کوونکې چې هغه کې د فیصلې صلاحیت وي کنه، یعنی عادل وي او خيار وي. زمونږ بعد خلک هغه د سره په فیصله باندې پوهېږي نه او خلک په هغې باندې څه کوي فیصلې هغه پې کوي. وحکما من اهلها فیصله کوونکې د حال د ښځې نه. کم از کم چې یو انسان فیصله کوي چې هغې کې عدل وي او هغې کې هوښیارتیا هم وي، هوښیار وي. ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما که غواړي جوړ جاړی یوفق الله بینهما جوړښت به الله پیدا کړي په میانځو د دوی کې. یریدا تثنیه ضمیر دا حکمینو ته راجع دی او بینهما ضمیر ښځې او خاوند ته. یعنی که د حکمینو اراده د اصلاح وي نو د ښځې او د خاوند ترمنځ به الله موافقت راولي. جرګمارو اراده د اصلاح وي نو الله به د ښځې او د خاوند په منځ کې جوړښت به راولي، روغه به راشي. او دویم قول دا دی چې دواړه ضمیرونه ښځې او خاوند ته راجع دي. یعنی که ښځې او د خاوند د اصلاح اراده وي نو الله به د دواړو جوړښت راولي. د ښځې اراده د جوړښت ده او د سړي اراده د څه ده د جوړښت ده. نو بس الله به جوړ کړي
خو په څه باندې به جوړ کی د دې حکمینو په ذریعه باندې او دریم قول داره چې دواړو ځایونو کې ضمیرونه حکمینو ته راځي دي که فیصله کوونکي د اصلاح اراده لري نو د دواړو موافقت به الله راولي د دواړو خبره هغه به یو شي فیصله به سار ته ورسیږي ان الله کان علیما خبیرا یقینا الله دې پوهیدونکی خبیرا خبردارو بیا دلته علما مفسرین یو پایده ذکر کړي ای یریدا یعنی اشاره دا که د صلح کوونکو د خیر اراده وي نو الله با د ښځې او د خاوند جوړښت راولي ګوره نیت لره اثر دی چې ستا نیتو نیک دی نو هغه به ښه اثر کوي او چې نیتو هغه د بد دی نو هغه به بد اثر کوي له دې وجې نه اکثرو جرګې هغه نه کامیابېږي ولې نه کامیابېږي ځکه د دوی اراده د نیکۍ نه ده دویمه پایده پکې دا ده چې اصلاح کوونکي شمار دا دوه کسان هغه ښودلی شوي نو دا په طریقې د حصر سره نه بلکې ادنا درجه یعنی یو د سړي له طرف نشي او یو د ښځې له طرف نشي نور که زیاتو ضرورتو نو زیاتول هم پکې شي او که ښځه او خاوند په یو تن باندې راضي شو چې زما دا خبره مو واوره او د ده دا خبره مو واوره نو بیا د یو قسم هغه څه دی صحیح دی